که ستاسو خېټه خرابېږي او بار بار تاسو ته غټ بول درځي او په هغې کې د اوبو مقدار ډېر زیات وي نو دا د څه د وجې کېږي او د دې علامات څه دي او د دې علاج څه دی. نو دې ته موږ په میډیکل کې اکیوټ ډایریا وایو او د دې مطلب دا دی چې د 14 ورځو نه کمه دا مسله تاسو ته راپېښه شوې وي نو دا مسلې ته موږ اکیوټ ډایریا په میډیکل کې وایو. د دې وجه دا ده چې دا د ډېرو وجو نه کیدی شي خو په هغې کې د ټولو نه اول وجه چې کومه ده دا د جراثیمو د وجې کیدی شي کوم ته چې موږ په میډیکل کې وایرل انفیکشن وایو، بیکټیریا انفیکشن وایو او پیراسیټک انفیکشن وایو. دویمه وجه دا ده چې څوک داسې خوراکو کې چې د هغه په کولمو یا په معده باندې یعنی مطلب دا دی چې د هغه د هضمې والا کم ترتیب دی په هغه باندې خرا نشي نو د هغې د وجې هم دا خېټه خرابېدی شي کوم ته چې موږ په میډیکل کې فوډ پویزنینګ ویلی شو. د دې سره سره که چېرې یو انسان ګنده اوبه څښي یا ګنده خوراکو کې چېرته په بازار کې نو د هغې د وجې هم دا خرابې دی شي. او د دې سره ځینې داسې میډیسن دي چې هغه استعمال کې انسان نو د هغې سره هم خېټه خرابې دی شي. او که چېرې یو انسان په چکر باندې چرته کې لاړ شي نو د هغې د وجې هم خېټه خرابېدی شي کوم ته چې موږ په میډیکل کې ټریول ډایریا ویلی شو. نو د دې اوس علامات څه دي؟ د دې علامات دا دي چې بار بار به انسان ته غټ بول ورځي د اوبو سره تړلې یعنی مطلب دا دی چې په هغې کې به د اوبو مقدار هم وي. د دې سره سره د هغه په خېټه کې درد هم کېدلی شي او د دې سره سره د هغه زړه هم کچه کېدلی شي یا الټې هم ورتللی شي کوم ته چې نوزیا پلس ومیټینګ مونږ ویلی شو. او د دې سره سره کله چې دا غټ بول بار بار ورځي او په دې کې د اوبو مقدار بار بار خارجېږي نو په دې دوران کې د هغه په وجود کې د اوبو کموالی هم راتللی شي کوم ته چې مونږ ډیهایډریشن په میډیکل کې ویلی شو. نو د دې علاج اوس دا دی چې کله تاسو ته یا چاته هم دا مسلوي کاغه ورکوټي وي یا غټ وي یا د هر عمر انسان وي نو تاسو ته پکار ده چې دا کم علامات ما وښودل یا کومه مسله مریض ته وي نو دا به تاسو ډاکټر ته ښکلي د اول پوړې نه ونیسه تر آخري پوړې پورې په مزه مزه بیان کې. دویمه دا خبره چې کله تاسو ډاکټر صاحب ته دا خبره بیان کې نو هغه به تاسو ته بهترین علاج د هغې مطابق درکړي. او اوس د دې سره سره که چېرې یو انسان وي او هغه ته دا مسله لږه شان راپېښه شوې وي او هغه وایي چې زه دې په کور کې ټیک ټاک شمه نو تاسو ته پکار دی چې کومې وجې ما وښودلې د هغې نه ځان وساتي. دویمه ضروري خبره دا ده چې ستاسو په کور کې که چېرې ځان ټیک کول غواړئ په دې دوران کې نو تاسو اوبه ډېرې زیات څښئ کمې چې خوټېدلې او بیا یخې شوې اوبه وي یا که چېرې تاسو سره نیم کول وي نو هغه تاسو څښئ کم ته چې ORS ویلی شي چې ستاسو په وجود کې د اوبو کموالی نه راځي. یا د دې سره ستاسو ته د کیلو خوړل هم اجازت شته دی خو هغه به ستاسو د عمر مطابق او ستاسو د صحت مطابق تاسو ته ویلی شي. او د دې سره سره که چېرې ستاسو سره په کور کې خپل دهي وو کم ته چې موږ په پښتو کې ماسته وایو نو هغه هم تاسو خوړلی شئ که چېرې نوره مسله تاسو ته نه وي. هر قسم کوېشچن وي ستاسو د دې مطابق که ما چې بیماري ما بیان کړه نو هغه هم تاسو زما نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې تاسو ته د هغې جواب درکم. نو که چېرې دا معلومات تاسو ته انفارمیټیو وي او لږه فایده هم تاسو ته درکړي وي نو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم دغه شان فایده ورسیږي.